نو داسې بنیادم په خپلو وروڼو خویندو کې هم پردي وبریلي کېږي، نو بیا د معاشرې نه څه ګیله. ته به زما ورور ویل وي دې خوا راشه، زه به چې ورغم نو زما دا لاس به داسې و چې زما دا لاس به داسې و که نه، نو زما ورور به مال څپېړ راکړه وي ته دا لاس سم داسې نیوی نه شي. دا د چا ښکلي دي په چا ډېر درانه دي، بهر سپک شي رټلی کېږي، سپېڅلي کېږي او قتلیږي. ستا جدایي برداشت کولی شي؟ نه زما مور پلار خو چې کوم دی زما جدایي کله هم نشي برداشت کولی. اختر دې څنګه تېرېږي؟ بس اختر چې کوم دی بس په غمو کې چې کوم دی تېرېږي. نو زما پرنګ چې چا کرم پیدا شي هغه د خپلې سینې نه او د خپل ځان نه هغه کله هم مه جدا کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. واحد صاحب ډېر زورور دی، امیر صاحب د تبلیغ سره تعلق دی. صاحب هغه به د باندې وکړي پلانکې بالاخانه کې د یو ملګري سره خبرې کول دي. زما واحد صاحب سره په دې اکثر باندې خبره ترم چې دا خلک بار ته ځي. واحد صاحب وایي چې زه نه امیده کېږم نه، بېشکه چې دا ډانس د دنیا خلک دي، خو دوی سره تللې څه ډېرې غټې مجبورۍ هم دي. ولارالو د سره خبره ترې کولې د خپل نوم د شاداب بلارونه خویندې د دو او په ماشوموالي کې د خبره چې دی په ځان په چې زما لږ شانتې دا روح بدل دی. قدرمنو دا هم کې را پیدا خلک دي، دته نه خور ویلی شي او نه ورته رور ویلی شي. چې داسې بنیادم په خویندو وروڼو کې را پیدا شي، نو داسې بنیادم په خپلو وروڼو خویندو کې هم پردي وبریلي کېږي، نو بیا د معاشرې نه څه ګیله. د 2 کاله کېږي چې د مور را جدا دی او دلته یې ځان له په پېښور کې یو جهان جوړ کړی دی کې ناست دي. تبلیغ سره هم تعلق دی او ډېرې سیر وځای واحد صاحب سره لګولي. زه واحد صاحب هم ډېر زیات مشکور یم، لارې ژوندی لره. یو مختصر خبره کوم، شاداب سره خبرې کوم. دا داسې خلک دي چې دا په کم کور کې پیدا دي د هملته کې پردي شي سوای د مور پلار. بیا خبره د موري نو یقینا چې په دې یوازې فلیټ کې ناست دا شاداب هم دا سوچ کې چې افسوس زما دا اثر هم د مور په غېږ کې پروت دی. سره خبره کوم دلته خلک ویښ شوي دې دنیا ته چې راشي دې ته بیا ویښ وي. شاداب څنګه؟ جی السلام علیکم. جی اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو ماله دومره ټایم راکو او دلته تاسو راغئ. یو جهان مننه. او زه ښه یم، تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ د الله پاکستان وروڼه خویندې دې شته؟ جی او زما وروڼه خویندې شته. تا وایي چې ته مخکې چې ته جاب هم کو په هغې راته ووایه ګیټ اپ دې دانو لکه زموږ په شانتې ساین جامې به دی اچولې څه د سره تیر شو لوی شوې غټه شوې بیا دې ځای ته څنګه راړې مختصر راته ووایه. جی او بالکل ما جاب کړی دی ډاکټر سره وم زه هغې سره ما چې کوم دی څه کار کولو بیا د هغې نه باوجود چې کوم دی پهله خو ما تعلیم کولو تعلیم نه بعد ما چې کوم دی دا جاب کولو ډاکټر سره بیا داسې چل وشو چې لکه کم د کلی ماحول او د کلی خلک د هغې رټل دګل شي بیا د نور خلکو رټل دګل شي نور کنزل شي نور مایند کول او خبرې بس هغه خو به ما په زړه اخیستې خو ما به څه ویل نه بس هغه ما په زړه باندې دننه بس داسې شوې چې ما به په زړه باندې جذب کولې. چې کله دې جاب کو نو جامې به یې سمې اچولې کې هم د خلکو خبرې کولې؟
او جی ما بالکل د هلکانو کپړې چولې او بلکې زما به واړه واړه ویښته و دومره او زه بالکل سم دمه لږ په رنګ وم خو لکه عادتونه خو زما چې کوم و هغه به د جینکو په رنګ و خو هغه به ما دننه بالکل دننه به ما جذب کول او بیا چې کله زه به بهر وتم لکه زه به بهر خلکو به ډېر تنګولم چې ګینې ته وګوره ته د جینکو په رنګ ټپکې یا ته جینۍ یا ته دا رنګ یا ته هغه رنګ یا ته خواجه سرای کور کې به څه پوزیشن و بس کور کې چې سرجي داس چل چې کله بهر خو دا هر څه ما خو به هغه تیرول په زړه باندې دننه خو کله چې د کور خلک په ما باندې خبر خو خو لکه چې کله د کور خلک خبر شو چې بهر خلک هم د سره دا رنګ دي که نه نو بیا د کور خلکو ما سره رویه نورم بدله شوه او نورم ډېره خراب شوه د روریانو او بس لکه د روریانو ما سره ډېر زیات اکثر رویه خراب وه چې په دې لاره بتلم نو ماته به ویل چې ګینې ته څه شي ځې په هغې بدلم نو به ویل چې ته څه شي ځې لکه چې چېرته به کېناستم نو ما ته به ویل چې ګینې دا ته ولې دلته ناست یې بس لکه مور او پلار به ما سره ډېر زیات خو او وروڼه به هم را سره ډېر زیات خو لکه دا ده چې لکه بهر خلکو به ما له کمې دمکیانې او کمې خبرې او کم کنزل به یې کول کمې ویناګانې به یې کولې نو په هغې د خبرو باوجود د هغې سزا به ما له چې کم دی زما وروڼو خویندو راکوله چې ګینې دا وګوره چې ګینې ته د دې قابل یې تا به ورته وایي چې یاره زما په خپل ځان باندې قابو نشته زه یم داسې نو وروڼو خویندو به څه وي نو بس جی هغې خو به ما ته دا خبره وکړه چې ګینې ته سم کېنه سم دغه کېږه لکه ما به ډېر کوشش وکړو ډېر زیات کوشش به ما د حد نه زیات وکړو چې زه ولې داسې نشم کولی چې ګینې سړو په مخ کې زه کېنم او د سړو په مخ کې دا رنګ اکثر به ما ته خویندو هم زما وویل چې ګینې ته لږ دا اواز چې کم دا لږ غټ وباسه وګوره کلی کې چې کم ماشومانی کم هلکانی او زمونږ نور د ماما زامن هغې اواز داسې ښایسته غټ کوي نو ما به لکه ډېرې چغې سورې ووالې خو زما اواز به داسې سمارټ غونته اواز به و زما نو بس هغه به چې کم د دغه کېدو نه او ما به بالکل دغه نه شو کولی لکه زما روریانو به چې کم لکه ما به اکثر به زه چېرته لاړم که نه نو ما ته به زما ورور ویل وي دې خوا راشه زه به چې ورغم نو زما دا لاس به داسې و چې زما دا لاس به داسې و که نه نو زما ورور به مال سپېډ راکړه وي ته دا لاس سم داسې نیوی نه شي نو ما به ویل لکه څنګه سم ونیسمه لکه دا خو زه څنګه سم ونیسم زه خو ویم بس دا رنګ به نو ما به بیا دا رنګ وکړو وي ښه وي تا ته ما ویل نه دي چې دا لاس به سم نیسې نو بس په دې وجه باندې چې کوم دی بس زه دې ځای ته راغلم دا یعنې ده په خپل ځان باندې قابو نه وه که نه जन्नत रेजिडेंसी पेशावर की सबसे प्राइम लोकेशन पर HPK से 0 मिनट की मसाफत पर मैकडॉनल्ड से इंतहाई करीब नज़द KFC रुम्बे और जानगड़े तसरोजर मॉल हवादार अपार्टमेंट्स रिहायशी और कारोबारी अफराद के लिए अलहदा अलहदा खारजी रास्ते जन्नत रेजिडेंसी A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. वॉशिंग पाउडर से हों अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। خدا راته ووایه چې دا څونه موده وشوه چې ته تنګه شوې اوس د فلیټ کې اوسې زما خو چې کوم دی 2 کاله وشو چې په دې پلیټ کې اوسم او 2 کاله مې وشو چې په دې فیلډ کې م راغلی په کوم فیلډ کې دا فیلډ څه دی زمونږ دا خو نور خو هر څه منم که نه خدای دې تباه نه که خو زه منم خدای دې تباه نه که چې زه تا کې خو دا مسله شته که نه ټیک ته چې ته تا کې رجینکو هغه ټول حساب کتاب دی نو دا ډانس تاسو ولې خوښوئ تا کې دا ډانس دا پروګرام ولې په راشي دا دیني که نه جی بس دا خو ګوره که نه دا خو زمونږ دا شو خو زمونږ د بچپن نه یي چې دا موږ ډانس دې بیا چېرته زده کړه دا خو بس کله چې په دې فیلډ کې زه راغم نو بس مجبوراً به ما بیا دا اختیارول خامخا چې بل کسب خو ما سره نه چېرته کور کې ما جاب نشو کولی چېرته ډاکټر سره ما جاب نشو کولی ګاډی ما نشو چلولی نور وغیره کارونه ما نشو کولی ځکه چې هغه کارونه کم کارونه ما کړي دي په هغې کې زه چا پرېښې نه یم د عزت او د حیا عزت کار د چا نه هغه خو ما کړي دي خو په هغې کې زه چا بالکل نه یم پرېښې ډانس خو ټول چورلټ د بې عزتۍ شعر دا دې خوښ که
نو بس زه به دا ووایم چې دا زما که خوښ دی او که دا زما خوښ نه دی خو اوس خو زه دا نشم کولی که نه چې اوس زه چاته لاس ونیسم چې ما له څه راکړه د خدای په نامه او یا چې کوم دی زه چا نه څه وغواړم په ډانس ګټې او دا ټول سیستم چلی بس بس په ډانس باندې م ګټم او هغې نه بس دا هر څه چې کوم دی کچن ویشن دی روان دی بل مې دی کته ډېر زیات بل دی راغلی دا ته څنګه کور کې شوګر میل لګولی 35,000 روپۍ بل ومه پاک پروردګاره بس څه ووایو بس ډېر الله راغلی جی ها نو نیم دی که که نه ټول دی ورکړه نه لکه هغه خو هاپ شو که نه خو لکه هغه بیا بله میاشت کې چې کوم دی بیا هغه هم راشي او چې کومه د بلې میاشتې دغه یي هغه هم ورسره راشي دا میاشتې څونه ګټې په ډانس کې بس زه به څه ووایم بس دا خو د قسمت خبره ده کله لږي کله ډېرې بس دا خو زه به ووایم دا د یو غریبۍ یو کچکول دی او بس دې کې چې کم دی دا کله لږی کله ډېرې بس مونږ د الله تعالی نه شکرګزار یو او د الله لاک لاک شکر ادا کوو چې وګوره الله تعالی ډېر لوی بادشاه دی او غفور رحیم ذات دی چې هغه زمونږ پرنګ خلکو لم رزق ورکوي او زمونږ پرنګ خلکو لم هر څه ورکوي بس د الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم زمونږ رویې ډېره سختې دي یعنې سړی چې خپل کور پرېږدي نو بیا به د معاشرې نه ګیله نه کوو زه دا وایم چې په کومو خویندو وروڼو کې یا کومو والدینو الله تعالی داسې اولاد ورکړي نو هغه له خصوصي مینه ورکړي هغه له خصوصي او د دې نورو ماشومانو په نسبت دغه ماشوم ته یا ماشومې له زیاته مینه ورکړه دله دا احساس ورکړه چې بچې ته د ټولو نه جدا یې خو ګوره ته زمونږ او ته زمونږ په دې ټولو کې خاص بچې اوس د هغه رویو نه چې دا ماشوم بهر روزي نو په فساد سر شي نو ستاسو زموږ په اوجه کې ګډېږي نو چې کله په اوجه کې ګډېږي نو بیا تاسو ګورئ چرسي بناستي آیسي بناستي د دنیا ګنده سړی به جړاګانو ته ناستي صحیح ده نو دا بیا د هغه رویو نه نورم خطرناک ماحول ته لاړ شي چې ما ولز د شې ځانه انټرویو کړی دا تصویر به تاسو ته ښکاریم جي عثمان صاحب تصویر ورته ورکوه د انټرویو ما پروسه کال پر اوجه کې کړی وه او دا به هېڅ ما سره او دې لکم په تبلیغ کې ډېر ټایم لګولو اوس یو 3 هفتې مخکې چې 24 ته یا ټک سین ته وغورځو جي او چې کله هغه لاش راووته نو ډېر زیات خفه شوم دا د چا ښکلي دي په چا ډېر درانه دي بهر سپک شي رټلی کېږي سپېڅلي کېږي او قتلیږي او صاحب ته د دې ویشتل هم آسان دي د دې وال ټکول هم آسان دي صحیح شوه په دې باندې خپل هوس پوره کول هم آسان دي صاحب او دوی د خپل حق دپاره هېڅ نشي کولی نو ځکه دا والدینو ته دا یو ګزارش کوم چې کله تاسو ته پته ولګي چې زموږ په دې وړو زږو کې په دې بچیانو کې یو بچی داسې دی چې هغه لږ ډفرنټ دی لږ ځانګړی عادت لري نو د له خصوصي مینه ورکړي چې د بې حسۍ ته راونځي دا په یو بل جهان کې ناست دا ماشوم دا هلک یا کوای جینې یا کوای خواجه سره دلته ناست یقین وکړي دا مقه شان دی لکه څنګه چې موږ ټول د دغه شان د احساس او مغه شان دی اړه دی دی به چې خدای چې د بیبي وي چې په ما غږ کولی چې د داجي وي او زما غزان ته رانږدې کولم دی به دا اوس ګټېږي به او د کور د خرچ هر څه به چلېږي بیبي ستا جدایي برداشت کولی نه زما مور پلار خو چې کوم دی زما جدایي کلم نشي برداشت کولی او هغې چې کوم دی هغې ما سره اوس هم چې کله کله رابطه وکړي هغې ډېر زیات خفه وي ډېر زیات خفه وي بیبي ته څه ویل غواړې دا ولې نه بس زه خو دا ویل غواړم هر میندو ته هر والدین ته زه دا ویل غواړم چې پلیز کاینډلی زما پرنګ چې چا کرم پیدا شي هغه د خپل سینې نه او د خپل ځان نه هغه کلم مه جدا کوئ دا زما ټولو والدینو ته یو ریکویسټ دی او یو خاص یو ښکلې یو وینا مې د ورته ځکه چې د نورو بچو ژوند زندگی او ژوند زموږ پرنګې نشي څنګه چې مونږه هر خطرې سره ځان چې کم دی شریک کړی دی او هره خطره المول کو چې داسې څوک هم ونه کړي خلک هم مخې ټکوي بس دا خو چې کم دی داسې ده چې زه داسې اخوا دېخوا ځایګونو ته نه ځم که نه چې هغه ځای کې ما ته پته ولګي چې دلته کې خطرې دي او داسې لکه زمونږ ډېر خواجه سره روریان چې کم دی هغوی وفات شو او یا هغوی سره چې کم دی زیاتي وشوه نو زه داسې ځایونو ته زه نه ځم او باقاعده چې زه کم ځای ته ځم نو هغوی نه زه کارډ واخلم او انډوانس ترې نه واخلم او هغه زما د جان پہچان والا کسان وي نو بیا زه هغوی سره ځم اختر دې څنګه تېرېږي
بس اختر چې کوم دی بس په غم او خوشحالۍ کې چې کوم دی تېرېږي نو اختر په غم او خوشحالۍ کې تېرېږي بس د مور او پلار غم وي را سره د رونو خویندو غم وي را سره مونږ وایو چې ګینې اوس به راباندې چېرته مور آواز وکړي پلار به راباندې اوس آواز وکړي چې دې خوا راشه خوا راشه دلته ځو هلته ځو یا به هم څوک خپل راشي یا به هم پردی راشي هېڅوک هم رانشي هېڅوک هم رانشي بس دلته کې ناست یو بس وجاړو یو دیوال ته وګورو بل دیوال ته وګورو بس د چا نه هم ګیله ونه کړو خپل ځان باندې چې کم دی بس خپل ځان ته وګورو خپل ځان نه ګیله وکړو خپل تندي کې چې کم دی څه راته ښکاره نه شي بس وایو چې خدایه پاکه مونږ ولې داسې بې اثرې او بې وسه پیدا یو ها دا خپرونه سره تر شي یو څه خبرې چې تاسو ته एकदम دا د هر خوشحالۍ نه لري دا خلک ستاسو د خوشحالو سامان دی دا چې زرد او تکلیف والی دي دا ستا په خوشحالو کې د لیمنو تاویږي دا چې د خوشحالۍ نوم یې اورېدلي دا ستا په حقیقي خوشحالۍ کې ستا دپاره تاویږي دا خلک دي چې په غم کې رالوي دي خو ستا خوشحالۍ کې تاویږي صاحب دا خلک دي چې د دې ملګرتیا صرف درد تکلیف او مصیبت او غم کوي خو چې کله په تا خوشحالي راشي نو لکه لیونو ستا په وجه کې تا ته تاویږي دا د یو خبره تاسو ته एकदम چې په کوم کور کې داسې بچیان پیدا شي نو میندو ته وایم ځان ته رانږدې کې د ځان یې لرې کوی ما ګنې دا به په دې معاشره کې د خلکو د خپو خشاک شي خپو ته به ته ټونګړګان وتړي او لږې بانو به ځان ته تاوی را تاوی تر هغه دمې چې یا چا ویشتي وي یا مړي شوي وي دا چې مړي شي بیا څو قبلوي نه د دې جنازې موږ نه دي لیدلی دا په نامعلومه قبرستان کې په یو داسې لحد کې ورکوز کړي شي چې په هغې باندې د دې د نوم کدبني دا چې پیدا شي دي ډېر ښکلي نومونه خو چې دا مړ شي دا بې نومه مري موږ د توبو دعا کوو الله دې سخت معاف کا او وحید صاحب په آخر کې بیا هم ستاسو شکریا ادا کوو د دې ملاتړي هم دغه شان ساتئ چې د دې دړه سکون صرف او صرف د الله په دې دین کې دی په موس کې دی او په ذکر او اذکار کې دی دعا د تکو خیر ازید نصیب سه امین